ولسمشر محمد اشرف غني ویلي ترڅو چې زه ژوندی یم طالبان به د موقت حکومت ارمان ته ونه رسیږي. هغه د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د لومړۍ کرښې امنیتي سرتیرو سره ټلیفوني خبرې کړې او ډاډ یې ورکړی چې د ده په ژوند به د موقت حکومت په اړه د طالبانو ارمان پوره نشي. در این یقین داشته باشین که تا من زنده استم اینا روی حکومت موقت نخواهد دیدن. من از او بیدای نیستم که با بادا خم شوم. وقتی که اراده ملت مثل شما و افسرهای پلیس رو متحد داشته باشیم، اینا از خاطر مغشوش کردن اذهان است. قوای امنیتی و دفاعی ما روز به روز انشالله تعالی قوی تر میشن. ولسمشر غني په داسې مهال دا ډول څرګندونې کړې چې وړمه ورځ روسي چارواکو افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کېدا غوښتنه وکړه چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د بهرنیو چارو وزارت له کلک غبرګون سره مخ شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي روسیې باید راتلونکي کې د افغانستان په شان یو پیاوړي حکومت له یوې ترهګرې ډلې سره برابر نه کړي. د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولي مسعود هم پرون پاکستان ته د سفر پر مهال د اسلام آباد استراتیژیکو څیړنو مرکز ته د وینا پر مهال د موقت حکومت د افغانستان لپاره مهمه وباله. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د افغان حکومت مخالف سیاستوالو میلمه کولو سره د هغوی څخه د نظام پر وړاندې کار اخلي او خپل شوم اهداف مخته وړي. دوی وایي افغانان د احمد ولي مسعود د مشرانو موقت حکومت لیدلی چې د افغانستان بنسټونه پکې وران شول او بیا به په هیڅ صورت چاته اجازه ورنکړي چې اسلامي جمهوري دولت پر وړاندې ودرېږي. د چارو د کارپوهانو په باور روسیه، پاکستان او ایران یو متحد په پښو ولاړ مترقي او جوړ افغانستان نشي لیدلی، ځکه یا خپله یا د خپلو لاسپوڅو په وسیله دا ډول تبلیغات کوي. مسعود یا مسکو یا پاکستان یا دا خلک د موقت حکومت غوښتنه د خپلو ګټو دپاره کوي. د مسعود یا د ګلبدین یا د یو بل د دوی موقت حکومتونه موږ ولیدل د بلم سیوان په وخت کې. موقت حکومت د 2 میاشتو دپاره بیا 6 میاشتو دپاره څه نتیجه یې ورکړه؟ نور افغانستان چار اطراف چې وران و یوازې ښارونه پاتې وه، هغه هم د دوی د موقت حکومت د لاسه ډنګ شول. اصل کې خبره ده چې د دشمنان دي، هم داخلي دشمنان دي، هم زمونږ ګاونډیان او خارجي دشمنان دي چې دوی غواړي دغه نظام ونړوي. دلته خبره د نظام ولري. او په ټولنیزو رسنیو کې هم د احمد ولي مسعود او د موقت حکومت غوښتونکو خلاف د ګڼ شمېر افغانانو له لوري کمپاین پیل شوی او د دوی څرګندونې غندل شوي دي. یو شمېر افغانانو پر فیسبوک لیکلي پاکستان نور ګاونډیان هم لري خو بنسټیزه دښمني له افغانستان سره لري او د همدې لپاره خپل افغان جاسوسان او لاسپوڅي دعوتوي ترڅو د وراني برنامې او پلانونه ورکړي. تر احمد ولي مسعود وړاندې ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلي، عطا محمد نور او یو شمېر نور کسان هم اسلام آباد ته دعوت شوي وو چې هلته هم یادو کسانو د افغان حکومت خلاف خبرې کړې وې چې د افغانانو غبرګونونه یې له ځان سره درلودل.